پاکستاني پوځیانو وزیرستان کې د ماشومانو سپینږیرو لاسونه او پښې ماتې کړي. د سویلي وزیرستان د شکوتي شګي کلي اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو خلاف ځکه پراخ لاریونونه پیل کړي چې په وینا یې پاکستاني ځواکونو د ښځو او ماشومانو سپینږیرو په ګډون پر عامو خلکو تشدد کړی. د دوی په وینا د روانې سپتمبر میاشتې پر 4مه کله چې بدې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر بمید برید وشو، پاکستاني ځواکونو په ځواب کې د سیمې خلک له کورونو وویستل، لغړې کړل، ویې وهل او ګڼ کسان یې له ځان سره وړي. د دې کلي یو اوسیدونکي مشال لاړوي ته ویلي پاکستاني ځواکونو له عامو خلکو سره ډیره بده رویه کوي. زموږ په کورونو چاپی وهي، عام مزدوران یې وهل، د ښځو او ماشومانو سپینږیرو په ګډون د عامو خلکو لاسونه او پښې ماتې کړي. د پاکستاني ځواکونو د دې تاوتریخوالي په ځواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پراخو لاریونونو تابع کړي او د دې غورځنګ یوه ډله مشران یې سیمې ته رسېدلي ترڅو له ملکانو، ځایي مشرانو او ځوانانو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړي. د دې لپاره پاکستاني پوځیانو بیرته په وزیرستان واک ټینګ کړی او نو جعلي امنیتي پیښې رامنځته کوي ترڅو خلک وویروي او دغلته د ځای په ځای کېدو لپاره پوستي او بینسونه جوړ کړي. د سپتمبر په 4مه د شکوتي شګي کلي په یو بمي برید کې 3 پاکستاني پوځیان ووژل شول او 4 نور یې ټپیان شول. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی.